الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین زده کړې د درسونو په سلسله کې د لمانځه فضائل مو په تیر درس کې بیان کړل. په ننني درس کې به اول د 5 واړو وختونو د 5 واړو لمونځونو وختونه وښیو چې په کومو وختو کې لمونځونه کول جائز دي، په کومو وختو کې مکروه دي، په کومو وختو کې افضل دي. په دې اړه باندې زموږ د مذهب ټولو کتابونو دا خبره را نقل کړې ده چې د سهار په لمانځه کې اولین وخت کله چې صبح صادق یا هغه سپینوالی چې د اسمان په کنارو کې ښکاره سو، دغه وخت د سهار وخت داخلي شي. دغه سپینوالی چې د اسمان په کنارو کې دی دا 2 رقمه وي. د شپې په اخره حصہ کې یو ور سپینوالی پیدا سي، داسې تیره لکه د چرموس لکۍ. دې ته صبح کاذب ویل کېږي، دروغجن سهار. یعنې دا چې دغه سپینوالی داسې د اسمان په کنارو کې د رسته طرف څخه و چاپه طرف ته داسې غوړېدلی نه، بلکې داسې والی که پیدا سي د لمر خاته څخه لمر ودو ته د تیره پر اسمان. دغه لیکه یو څو دقیقې ورکه سي، وروسته بیا بل لیکه د اسمان په کنارو کې پیدا سي، سپینه لیکه د رسته طرف څخه چپه طرف ته. دغه سپینه لیکه نو باره پونډیږي، دغه تیاره رامخته کی. دا سپینوالی ډیریږي، دا تیاره پسې رامخته کی. دغه سپینوالی چې دا مازې پیدا سو، بس دغه وخت د سهار وخت داخل سو. دغه وخت څخه نو د سهار لمونځ کول جائز دي. خو زموږ پر مذهب باندې افضل وخت، بهترین وخت دا دی چې د مازې وخت داخل سو، دستي د سهار لمونځ مه کوه. اسفار ښه سپینوالی چې یو اندازه رڼا سي، دا تکه توره تیاره ایسته سي. دغه سپینوالی چې رالی داسې رڼا هم نه چې بیخي سرخي پیدا سي، ځکه هغه وخت بیا مکروه وخت دی. دغه وخت هغه افضل وخت دی. کله چې سپیدې را وچاودلې، بیا تر څو چې دا د لمر سرخي پیدا کیږي، تر دغه وخت پورې د سهار وخت دی. د لمر سرخي چې پیدا سوه، که څه لمر نه یې راختلی، دا بیا مکروهه وخت دی. دا د سهار د لمانځه وخت شو. څه کول پکار دي؟ د سهار وخت پیژندل پکار دي، او د سهار وخت چې کله داخل سو، څه وخت لمونځ کول بهترین دي؟ په هغه اول وخت کې نه، په د آخر وخت کې نه، په دې منځ کې چې تیارې وي، یو اندازه رڼا وي. په دغه وخت کې لمونځ کول مستحب دي. دا د سهار وخت شو. د سهار په وخت کې نور نفلي لمونځونه نه کېږي، نه مخته او نه وروسته. فقط چې وخت داخل سو، 2 رکعاته سنت د سهار تر لمانځه مخکې کېږي، نور نفلونه نه کېږي. او د سهار لمونځ چې وسو، بیا نور نفلونه نه کېږي تر څو چې لمر ښه راخېږي، د اشراق وخت وي. دا د سهار د لمونځو اړونده خبره ده. 2 رکعاته سنت، 2 رکعاته فرض. دلایل پر دې باندې ډېر شته چې زموږ د مذهب کتابونو را نقل کړي دي. او بیا چې کله
لمر تر سر واوښتی تر زوال وروسته، یعنې دا چې لمر د سهار د خوا څخه راخیږي. زه په عامیانه یا ساده انداز کې دا خبره کوم چې زما عام ورونه دا مسله زده کړي. لمر د سهار څخه چې راوخیږي نو دغسې رالوړېږي چې د اسمان دا منځ ته راورسېږي، چې تر دا سر مازې واوښتي نو بس د ماپښین وخت داخل دی. اوس خو نو هغه دی په دا موبایلو کې رقم په رقم اپلیکیشنونه راغلي دي. دا الفجر و العصر ساعتونه دي. که یو مؤمن مسلمان وغواړي په ډېره اسانۍ سره دغه وختونه پیدا کولی شي، خو بیا هم هغه علمي پیژندل یې پکار دي. نو د ماپښین لمونځ وخت داخل شو، بیا نو د ماپښین وخت دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله پر رایه باندې تر هغه وخته پورې د ماپښین وخت دی چې د هر شي سایه دوه چندۍ ته رسېږي. ته به نوا چې دوه چندۍ نو څه شته، سوا پیزوال یو قلم راواخله یا د خپل د لاس لویشت نه ده، په دې باندې سایه اندازه که. یو قلم یا د لاس لویشت د دې سایه چې دې وکتل هلته به لیکه ورته وکاږه، معلومه به یې کې، بیا نو وګوره چې څونه اندازه ده. که تر دوه چنده واوښتل بس د ماپښین وخت وتلی دی د امام صاحب پر رایه باندې. او د امام صاحب د شاګردانو پر رایه باندې چې یو چند تر یو چند واوښتله بس د ماپښین وخت وتلی دی. خو د علماو تحقیق دا دی چې د ماپښین لمونځ که دې کاوی تر یک چندۍ مخکې یې وکړه، او که دې د مازدیګر لمونځ کاوی تر دوه چندۍ وروسته یې وکړه. دا هغه معلومات دی. خو بیا هم دا خبره کومه چې دا د موبایلو د ساعتو اپلیکیشنونه شته، اول وخت و اخر وخت ترشي. او ښه خبره دا ده چې په دوبي کې د ماپښین لمونځ په هغه ټاکنده ګرمي کې ونه کړي. نبي علیه السلام روایت دی زموږ پر مذهب باندې دا ښه حکم هم دی د دغه حدیث څخه استنباط چې تاسې د ماپښین لمونځ تر خونیکۍ پورې وځنډوئ. دا د ماپښین وخت شو. بیا نو ورپسې د مازدیګر وخت شروع کېږي. د ماپښین په وخت کې مخکې ته ماپښین تر لمانځه، وروسته د ماپښین تر لمانځه نفل کولی شي، څه ممانعت نشته. د مازدیګر وخت چې داخل سو تر دغه دوه چندۍ سایه واوښتل نو بیا به ته نفل هم کولی شي، د مازدیګر لمونځ هم کولی شي. خو که چې د مازدیګر لمونځ وکړي د مازدیګر تر لمانځه وروسته بیا نفل نشي کولی. او زموږ پر مذهب باندې مستحب وخت د مازدیګر د لمانځه لپاره دا دی چې د مازدیګر لمونځ اخر وخت کې خو دومره قدر یې وځنډوي چې لمر تغییر نه یې کړي. د لمر تغییر دا دی چې ته لمر ته وګورې سترګې نه پر وبرېښي. د ورځې خو لمر ډېر تیز او د مازدیګر خوا چې سي کرار کمزوري شي، باره سړی ورته کتلی شي، یعنې لمر به لا په هغسې تیزۍ کې تر څو چې لمر تغییر نه یې پیدا کړي تر دغه وخته پورې د مازدیګر لمونځ ځنډوه. که تغییر پیدا کړي تر هغه وخته یې مه رسوه. داسې نه لکه دا زموږ خلک چې هغه وخت چې لمر خالص سره ټکي دي لمونځونه کوي، دا بیا مکروهه وخت دی. د مازدیګر تر لمانځه وروسته نو بیا نور نفلي لمونځونه نه کېږي. بیا نو کله چې ماښام سو، شپه راوختله، لمر ولوېدی، د ماښام وخت دی. د ماښام وخت نو بیا
مستحب وخت ادا دی چې دا مازی وخت تاخیر سو هیڅ ځن مه کوه بالا د ماښام لمونځ وکړه خو جایز دی تر هغه وخته پورې د ماښام وخت دی تر څو چې شفق غایبېږي شفق نو چش دی ماښام که تاسو فکر کړی چې دا سپینوالی کم سي غره سوروالی پیدا سي تر هغه سوروالی وروسته بیا سپینوالی د امام صاحب د شاګردانو رایه دا ده چې دغه سوروالی ورک سو بالا د ماښام وخت لاړی د ماخستن وخت داخل سو صاحبین د امام صاحب مبارک دا وایي چې هغه سپینوالی هم ورک سو بیا نو د ماخستن وخت داخل دی د ماښام وخت خو علماو فتوا په قول د صاحبانو کړې ده او دغه تیاره چې راله دا شفق چې ورک سو نو د ماخستن وخت داخل دی بیا نو عین تر صبح صادق پورې د ماخستن لمونځ هم ځنډول پکار دی تر د اول عیسې اوله درېیمه عیسه او ډېر ځنډول یې نه یې پکار که په جماعت باندې که سړی معذور و یا په سفر کې بیا د شپې پاره عیسه کې کولی شي دا د لمانځه د وختو اړونده احکام دي نو وروسته به بیا چې په لمانځه باندې یو څوک شروع کړي څنګه به یې کړي هغه به انشاءالله په راتلونکي درسو کې ووایو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته